کې د کفترې ساتلې دي صحیح ده پیشو راغله کفتره درته وخوړله پیشو سره څه کوې والا مړ کومه په مرمي کې نو بال نه لري چې ته پیشو به خیلی کفتری کوم کفتری سیاه بطن است سیاه شیرازی سرخ شیرازی دیگه سوجودی است سلامونه او مینه د هدف میډیا قدرمنو لیدونکو په دې هیله یم چې روغ و جوړ او صحتمند به اوسئ په یوې بلې خپرونه کې در سره زه سباون سهار یم راغلی یاستو قدرمنو لیدونکو د کابل ولایت کافروشي کوڅې ته دغلته رنګارنګ مرغیګانې کفترې درته وایم زرکونه سیسیګانې وړۍ مرغۍ طوطیان کنرې همداسې د هر رقم مرغیګانو نه دغلته پیدا کېږي نو همدلته یو ملتیا مو وکړئ په دې هیله یم چې دغه خپرونه مو د خوښې وړ وګرځي قدرمنو لیدونکو تر څنګ مې بل ورور ولاړ دی ورځو دې ته پوښتنه ترې چې کوو څنګه راغلی څنګه نه دی راغلی چې کوي سلام ورور ستړی مه شي سلام علیکم برادر خوب هستی په خیر اوسې ډېره زیاته مننه کافروشي په کوڅه کې کفترې د هم لاس کې دي وا دې غسلې که خرڅوې نه ما گرفته میشه خریده میشه تا واغستلې جوړه دي په څو واغستل دواړه جوړه دي په څو دې واغستل که موږ او لیدونکو ته لږ معلومات ورکړې زوریشه گرفتیم یک زوریشه 2000 روپۍ دا بیا کم ماډل کفترې دي لږ کامرې ته مخامخ ودرېږه چې دوستان دې هم وګوري او دا کفترې دې هم وګوري دغه کفترو ته څه شی وایي کوم رقم کفترې دي این کفتر است بیادر مشکی سرخ مشکی است دیگه شوق است شوق ده نورې کفترې په کور کې لرې چې وې ساتې دارم کفتر تقریبا څونه کفترې لرې یک 20-25 کفتر نه هغه هم بیا همدومره قیمتي دي که قیمت کې نسبتا ارزانې دي نه رقم است 500 یا 1000 هغې ته بیا کوم نمونه اخلي په کوم نوم ډېر مشهوره دي کوم کفترې ښه نوم لري ښې کفترې کومې کفترې دي سیاه بطن است سیاه شیرازی سرخ شیرازی دیگه سوجودی است ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوس خیر قدرمنو لیدونکو تر څنګ مو بل ورور ولاړ دی ورځو دې ته چې کافروشي په کوڅې ته راغلی دی دغلته څه شی کوي چېشته راغلی سلام ورور ستړی مه شي وعلیکم السلام ستړی مه شي تاسو جوړ یې خیرات ده په خیر اوسې ډېره زیاته مننه که نوم دې لیدونکو ته واخلئ زرمات احمدي والا دوست محمد زرمات احمدي کافروشي کوڅې ته راغلی دکان لري کفترې اخلي مرغۍ اخلي څه شی اخلي همداسې شوقي راغلی ما کفترې اخلم شوقي راغلی کفترې اخلي کوم رقم کفترې اخلي یو سیاه پتنګ کفترې اخلم یو جوړه سیاه پتنګ کفترې اخلي کفترو سره شوق لري ډېر شوق لرم ډېر شوق لري که لږ شوق لري ډېر شوق لرم یو کور کې د کفترې ساتلې دي صحیح ده پیشو راغله کفترې درته وخوړله پیشو سره څه کوې والا مړ کومه په مرمي کې نو بال نه لري چې ته پیشو په مرمۍ مړه کوې مونږ کفتر اخلو 1.5 په هغه پیشو اخلي بیا خو داسې نه کېږي که نه خو داسې که یو ځای ورته مناسبه کړې چې هلته پیشو رانه شي بیا نه کېږي یو هر رقم کې پیشو راځي که نه خوري ملګرو ډېره جالبه ده چې زه کفتره په پیشو په مرمۍ ولم نو پیشو چې ته په مرمۍ ولې یوه مرمۍ ته په یو پیشو باندې استفاده کوې مګر هم یو پیشو اووه ساګانې لري دا بیا ګناه نه لري والا څه وکړو مونږ کفتر اخلو 2000-2500 پیشو اخلي بیا خو داسې نه کېږي که نه یعنې ته د کفترې وواړه خونه خپل په غاړه اخلې چې تا کفتره ونه خوري یوه جالبه خاطره ده د کفتربازۍ څخه دوستانو ته ووایه والا جالبه خاطره خو نه لرو پوه شوې او کفترونه ډېر ده کفترونه ډېره زیاته مننه کور ودان خوشحاله اوسه مننه قدرمنو لیدونکو تر څنګ مو بل ورور ولاړ دی د دوی نه پوښتنه کوو چې کافروشي کوڅه کې دکان لري کاروبار کوي څنګه راغلی څنګه نه دی راغلی سلامونه ورور وعلیکم السلام برادر خوب هستی صحتمند خوب هستی په خیر اوسې ډېره زیاته مننه نوم دې لیدونکو ته واخله ما نام عالم شانده شهر کابل هستیم قریه شیوکی دیگه اینجا یگان روز میایم با شوق یگان چیز خوشم آمد کنری کفتر شوقی هستیم میایم دیگه بسیار کوچه خوب است از این خاطرات خوشی داریم
دیگه اگون دوره میم چکر خود میزنیم ما دریور هستیم دریور موتر کلان هستیم امروز استاد مونده دیگه اومدیم به شوق خود یک چکر بزنیم شوق لپاره راغلی چې دلته چکر وهي دغه مرغیګانو کې د چی شوق ډېر لري د کناری د کناري شوق ډېر لري کناري غږ هم ښایسته غږ یې دی ښایسته نارې وهي ښایسته ساز او سرود کوي که نه څه شی دې واغېستل دغلته راغلی پس له دې اخلې اوس دې واغېستل نو راغلی ما چې ګرځم چې وخت مې ده چې چېرته پیدا سي همدغه د اخلو نو تر اوسه د څه شی پیدا کړي نه دي نه وه تر اوسه پیدا نه شي که همداسې ټوله ورځ وګرځې ستا د خوښې مرغۍ پیدا نه شي او کور ته لاړ شي څونه به ناراحته اوسې والا ناراحت کېږي 100% خو دغه شوق ده که نه شوق ده څه شی غواړې چې نن ورځ په دغه بازار کې لاسته راوړې والا څه شی را چې قسماتو والا په څه شی راغلی وم اوس معلومات هغه د زړه خبر دی وکړه چې څه شي پسې د کوره راوتی دغه بازار ته راغلی په کوم نیت راغلی چې څه شی نن باید واخلې والا همدغه انډیوال مې راغلی یم پوه شوې چې ګرځم یو دسمال یو واسکټ یو شی ما یې اخلي چې لږ لږ بېکاري واسکټ یو شی دلته خو مرغیګانې خرڅېږي دلته خو واسکټونه نه خرڅېږي دلته راغلی یم چې دغه ته مو ګورم مشته ما سره 4-5 دانې کناریان شته کفتر شته یعنې شوق لري نوم یې معلوم شوقي یم عالم شوقي عالم جان شوقي د مرغیګانو غږ به هم در باندې تبند ښه لګېږي 100% کوم وخت کې د مرغیګانو د غږ څخه لذت اخلي کوم وخت کې درته ډېره جالبه وي تنا وي بیروبار وي څوک در سره وي یه طرح که د مجای مزه میته که درخت باشه سبزه باشه آزادی باشه یا خب برن حال قید است خب باز هم حدیث ما چیزی نمیم یک شوق است میم سیلشون میکنیم اگر کنام دانه خوش ما آمد میبریم که خود نامد نمیبریم ډیره زیاته مننه کور ودان خوشاله خدمت کور ودان مننه قدرمنو لیدونکو همدغلته یو د کافروشي په کوڅه کې دغلته یو دکان کې یو کاکا ناست دی په څنګ کې مرغیګان هم خرڅوي او هم ناست دي و غږیږي ورسره په لاس کې د طوطي بچی نیولی قدرمنو لیدونکو سلام ورور ستړی مه شي سلام علیکم جوړه شي دا ځان جوړه په خیر اوسې ډېره زیاته مننه ښایسته طوطي دې په لاس کې نیولی دی نوم د لیدونکو ته واخله پښتو نه میخوام فارسی تو در فارسی بگو نامت با بیننده های ما بگو محمد آقا چی گفتید؟ محمد آقا محمد آقا بخیر باشی بیادر چی توتی در دستت است خرسه چاته دی اغسته دی که دغسې شوقین هستی په لاس کې دی نیولی دی نه سودا میکنه سودا میکنی دانه چند است؟ دانه 2200 امی چیچیش دانش 2200 بله یکی باز کلان شو قیمت زیاد چیک هست قیمت 8000 10000 15000 امی خوبی زیر با بیننده ها بگو که چی خوبی داره که قیمت است خوبیش این است که مثلا گپ یاد میگیره گپ میزنه دکان از خودت است؟ نه خب دکان از خودت نیست ایت یک توتی میشه که دیگه باشه ما امروز صحبت کنیم پیدا میشه ما نداریم اینجا اصل گپ نمیزنه اصل گپ نمیزنه خب بخیر باشی تشکر خیر ببینی بیا سلامت باشی تشکر لیدونکو په کافروشي کوڅه کې یو شاته مې یو کاکا ناست دی همدغلته دکان دی مرغیګانې هم جوړندې کړي دي د قزلاقو د مرغۍ غوږونه هم زما ترې غږ کېږي او چرګانې هم ساتلي دي دغلته بیا به پوښتنه ترې وکړو چې دا خرڅوي که دا یې شوقي ساتلي دي همداسې ورځو د کاکا سره روغبړ کوو سلام کاکا جان مننه بخیر وعلیکم السلام ورور خیر جوړې تازه په خیر اوسې ډېره زیاته مننه کور دی ودان که نوم د لیدونکو ته واخلې عبدالسمد د کاپوریشي دکاندار ډېره زیاته مننه کاکا جانه خوشحاله اوسې دکاندار یې دغلته څنګه ده کاروبار ژوند روزګار فلحال خو مزه نشته خو بیا توکل په خدای راغلی یو دکان توکل په خدای یعنې نا امیده کېږو به نه هېڅ کله هم نه هېڅ کله هم ډېره زیاته مننه څنګه دی دکان کې د څه شی مرغیګانې لرې د کوم نوع مرغیګانو څخه لرې دا یې چرګانې دي مرغۍ دي او دا توتیانې دي دا شیانې دي چرګان هم دي او توتیان نورې مرغیګانې ورسره دي څونه وخت کېږي کاکا په دغه کافروشي کوڅه کې دکان لرې مړی 50 کاله کې ماشاءالله 50 کاله بیا به د دغې کوڅې په باره کې درته ډېر معلومات هم وینو والا موږ خو یاد زموږ یاد نه راځي کوم وخت کې و بس شاوخوا 200 کاله به کېږي دوستانو کاکا 50 کاله کېږي چې دلته دکان لري ویل چې تقریبا شاوخوا 200 کاله کېږي چې دغه کوڅه تاریخ لري نو ډېره زیاته مننه کاکا خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته یو پیغام به دې څه وي لیدونکو ته دغه وایي ورور خپله کاروبار ښه وساتي
نا امید ونیسي توکل په خدای هر څه دولت موږ سره کومک کې دولت او کاروبار خلک سره جوړ کړي او تجارت به جوړ کړي لار جوړ کړي هر څه به جوړ کړي د خلک کاروبار تجارت خیر او نقو ونیسي ډیره زیاته مننه کاکا خوشاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو ترڅنګ مې یو کوچنی ماشوم ولاړ دی او څه جالبو سره زه مخ تلم په پښتو کې شمشتۍ به دوستانو پیژنئ حتما به مو لیدلي وي که مو نه وي لیدلي نو نن یې زه درته ښیم. اول د دې ورور سره غږېږو. سلام ورور. وعلیکم السلام. ښه په خیر اوسې ډېره زیاته مننه. نوم د لیدونکو ته واخله. نوید جانه د کوم ځای نه راغلی؟ د کلاچۍ نه. د کلاچۍ نه راغلی. په لاس کې د شمشتۍ ده. دا شمشتۍ د چیرته پیدا کړله؟ واده غوښتله؟ خرڅه یې څنګه حساب دی؟ لږ لیدونکو ته معلومات قیمت نه راوړله غره نه. ارزان قیمت غره نه دې راوړله. چا یې درته ادرس درکړی و ورپسې لاړې؟ نه همداسې چکرې لاړم پیدا نه. چکرې لاړې پیدا دې کړه. د ارزان قیمت په غرو کې دې ونیوله که څنګه حساب؟ لږ موږ ته معلومات نه تیږې خواته پرته وه چې ومې لیدل دغه شی پرته. نو دا اوس چیرته وړې؟ دا اوس وړمه خرڅومه. خرڅه یې خرڅ لپاره دې راوړې ده. یو رقم نمشتې د دې باندې ان لیکل شوی دی په انګلیسي توري په دې ان لیکل شوی دی. یو خواته یون لیکل شوی دی. دغه لیکنې په دې چا کړي دي؟ دا ما پرې وکړې نکریزې باندې. ښه نکریزې دې هم پې ایښې دي؟ نو ډارېدلې ترې نه؟ نه د خوړل نه کوي. قدرمنو لیدونکو عجیبه ده په شمشتۍ باندې نکریزې هم وایښې دي او ولا نه پوهېږم زه خو خپله یو رقم وډار کړم. نو دا که تا ته آخري ځل لپاره خرڅه شي په څونه به یې خرڅه؟ دا یا 200 یا یو نیم سل. دا پیسې بیا څه کوې؟ دا پیسې بیا کور ته وړمه. کور ته وړې. د دې نه مخکې د نور داسې هم شیان نیولي دي؟ او نیولې مې دي ډېر. څه شی دی مثلا نیولي؟ لیدونکو ته لږ مخامخ کامرې ته ودرېږه. دا توتي مرغۍ کفترې دا شیان ښه راوړې او نیسې دلته یې خرڅه. یعنې د دغې طریق نه خپل ځان ته یو ژوند یو روزګار برابروې. ډېره زیاته. نه زه خو مستریتوب ته هم ځم. مستریتوب ته هم ځې. خوشحاله اوسې. ډېره زیاته مننه. ته خوشحاله اوسې. تا نه مننه چې موږ ته دې قدرمنو لیدونکو دغلته یو بل دکان ته ورځو خو جالبه یو څه زما تر غوږو کېږي. ډېر یو جالبه څه دی. همداسې ورځو چې دوکاندار په څه مصروفه دی ماشاءالله. دوکان هم ښه دی. د مرغیو بیروبار هم ډېر دی. نو تاسې را سره تماشا وکړئ. زه همداسې ورځم دوست ته. چطور است کاروبار؟ والا که باید کار نیست خب بازم ناشکری میشه. تو شکر از بازم ناشکری نه کوي. خپل په کار باندې شکر باسي. دوستانو په هر حالت 1000 بار شکر کوي. څنګه دي؟ کومې مرغۍ لرې؟ لیدونکو ته لږ معلومات ورکړه. و هر قسم از اگر پشتو مایز در سکتی در فارسی میبرد. هیچ مشکل نشته په فارسی کې خبرې وکړه. کنری است، سایره است، گلسر است، توتی است، آدمچیره است، نرگس است که دیگه قیمت‌های مختلف دارند. یو نوم دی ویلی نرگس. دغه نرگس هم د مرغۍ نوم دی؟ نرگس دو. دا نرگس مرغۍ به حتما وګورو دوستانو. خو زه یو څه شی جالب تاسو ته ښیم. زه چې د دوکان ته راغلم د دې ورور په لاس کې توله یا شپېلۍ وه. فلوټ دی وی فلوټ. خو انګلیش کې ورته فلوټ وایي که نه. نو موږ دوستانو دی په شپېلۍ وهلو هم ګیر کړ. اوس دغه شپېلۍ دې ته ورکوو چې لږ ذره موږ او تاسو لیدونکو ته وایي کوم ساز به په دې شپېلۍ کې موږ ته وغږی. دا دې واخله. توله هم خوب است و توله خوبش هم برد. تو یک کم بنواز که بیننده های ما ببینید در مجاید پس میشینید در میجا که تمستاد میشی که هر رقم دلت باشه. دوستانو پتوله و حالو میگیری که گورو چې څنګه توله وهي او څه رقم زده ده نه ده زده. چون دغه شوق یو وخت موږ هم کړی دی خو خوشبختانه چې ډېر وخت بعد له سیاسي سره مخ تللو. تو تولې ته شروع کړه. توله موږ ته وغږوه چې لیدونکي دې هم وګوري. هر چی که میگه هر چی که طبیعت دلت است مایل دلت است تو بزن ما گوش میکنیم.
زیاته مننه ورور د تولې څخه دې هم مننه واقعا ښایسته توله دې ووهله یو لنډ پیغام لیدونکو ته ورکړه پیغام آمیش که پس مردم به وطن خود برگرده آرام با آرامی شده فضل خدا الحمدلله دیگه یک کمک مشکلات کس مشکلات اقتصادی دیگه ایران انشالله به مرور زمان خوب بشه دیگه قدم مختلف خاص دیگه نه کور ودان ډیره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو موږ هم همدلته خپرونه پای ته رسوو خو له هیره مو ونه وځي د هدف میډیا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ په فیسبوک انسټاګرام ټیک ټاک کې مو هم تعقیبولی شئ که چېرته کومه نیوکه کومه ستونزه لرئ مهرباني د کومنټ له لارې را سره شریکه کړئ تر بیا او بلې خپرونې ښې شېبې ښې چارې د خدای پامان